تیر یو کال کې 2 تخنیکي دستګاوو کې له 500 د زیاتو ترانسفارمرونو اساسي رغونه وروسته له هغه چې 2 پرمختللي دستګاوې د کابل برېښنا ریاست ترانسفارمرونو اساسي ترمیم ورکشاپ کې فعال شوې، د ترانسفارمر ترمیم کاري بهیر یې چټک کړی او تخنیکي کارکوونکو لپاره یې کار اسانه کړی دی. با نصب ماشین‌آلات جدید ما تانستیم که کار سرعت بدیم و در عین زمان قسمت لو ولتیج یا ولتاژ پایین این کوئلا سابق دیگه پیچانده نمیشد. همین ترانسفارمرایی که در بیرون مانده اینا کلش این تو آرزا را داشتن و ما با فضل خدا میتونیم که قسمت کوئلای 400 هم ترمیم کنیم. د کابل برېښنا ریاست د ترانسفارمرونو ترمیم ورکشاپ کې موجوده ظرفیت د ترانسفارمرونو هر ډول تخنیکي ستونزې په وخت حلولو لپاره بسنه کوي. د دغه ورکشاپ تخنیکي کارکونکو په وینا په تیر یو کال کې د دوی هڅو پایله کې د 500 څخه د زیاتو ترانسفارمرونو تخنیکي ستونزې حل شوې دي. په کابل کې د شبکې د اصلاح برخه کې د ترانسفارمرونو ترمیم هغه څه دي چې د کابل برېښنا مسؤلین یې د خپل لویو لاسته راوړنو څخه ګڼي چې په تیر یو کال کې درلودلې. تعداد بسیار زیاد ترانسفارمرها را که از اون ترانسفارمرهای داغمه بوده با هزینه بسیار کمتر او را به حساب ترمیم کردن و عملا در ساحه مورد برابرداری قرار داره. انجینیر احسان الله شاوخوا 20 کاله کېږي چې د کابل برېښنا ریاست د ترانسفارمرونو ترمیم ورکشاپ کې کار کوي او د ترانسفارمرونو اصلاح او ترمیم برخه کې لسیز عمر زیارګاله دی. هغه وایي په تیر وختونو کې د ترانسفارمرونو ترمیم په ابتدایي ډول ترسره کېدو چې ډېر وخت یې هم نیول. در یک کوئل 15 کیلو تا اونجا که شما دیدین 2 نفر کار میکنه ولی دیگه 5 نفر باید کار میکرد. یک مشکل دیگه ایشی بود که هر کدام از سیم میگرفت، یکی گوتک قایم میگرفت، در اونجا کلگیش خودش نصب است، کلگیش اتومات میره. بله. و شما حال 2 دستگاه پیشرفته را در اختیار دارین که اگر ترانسفارمر به مشکل مواجه میشه بسیار زود ترمیم میتونین اینجا بخرید. د برېښنا په شبکې کې ترانسفارمر یو مرکزی برخه ده او که هر ډول تخنیکي ستونزه رامنځته شي د کابل برېښنا ریاست د ترانسفارمرونو ترمیم ورکشاپ یې د ستونزو په وخت حلولو لپاره چمتو دی.